بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عنوان ده چې ټوپ وهونکي اوبه د ملا او د سینې د هډوکو د منځ نه راوځي. الله تعالی د سورة الطارق په 5، 6 او 7 نمبر آیاتونو کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صدق الله العظیم. نو انسان دی ته ځیر شي چې د څه شي نه پیدا شوی دی. د ټوپ وهونکو اوبو نه پیدا شوی دی چې د شا او سینې د هډوکو د منځ نه راوځي. اکثره خلک خصوصا منکرین په دې مبارکو آیاتونو اعتراض کوي او فکر کوي چې نعوذ بالله قرآن غلط دی، ځکه چې د نرانو او ښځو تناسلي یا ریپروډکټیو سیستمونه خو د سینې او ملا په منځ کې نه دي، بلکې د ښځو ریپروډکټیو سیستم یعنی تخمدان یا اووریز د رحم پخې او چپه خوا کې موقعیت لري او د نارینه و ریپروډکټیو سیستم یا ټیسټس د خېټې نه د باندې د ورنونو په منځ کې موقعیت لري. نو بیا قرآن څنګه وایي چې ټوپ وهونکي اوبه د سینې د هډوکو او ملا د منځ نه راوځي؟ الحمدلله قرآن 100% رښتیا وایي. حقیقت بالکل داسې نه دی کم چې خلک فکر کوي. په امبریونیک سټیج یا مرحله کې، یعنی کله چې ماشوم د مور په رحم کې وي، د هلک او جلۍ د ریپروډکټیو ارګانز یعنی تخمدانونو او ټیسټس جوړېدل، نمو او تکامل یا گروث او ډیولوپمنٹ د پښتورګو یا کیډنی سره نږدې د ملا د تیر یا سپینل کالم او د سینې د هډوکو د 10مې، 11مې او 12مې پښتۍ په منځ کې ایریا یا ځای نه شروع کیږي. یعنی په رحم کې د ماشوم د تناسلي اعضاو یا ریپروډکټیو ارګانز جوړېدل، گروث او ډیولوپمنٹ د ملا او د سینې د هډوکو د منځ نه شروع کیږي او د ماشوم د زیږېدو د وخت نه لږ مخکې لاندې خواته راښکته کیږي. د جلۍ تخمدانونه د رحم ښي او چپې خواته راښکته کیږي او همدلته ځای نیسي او د هلک ریپروډکټیو سیستم یا ټیسټس هم لاندې راښکته کیږي، د ګیډې نه د باندې وځي او د دواړو ورنونو په منځ کې ځای نیسي. لیکن د راښکته کېدو وروسته هم د ریپروډکټیو ارګانز یعنی د تخمدانونو او ټیسټس د اعصابو او وینې سپلایي د اماغه ځای نه کیږي د کم ځای نه چې راښکته شوي دي. یعنی د پښتیو یا د سینې د هډوکو
او د ملا په منځ کې چې کم ځای دی د همدې ځای نه د ژوند د اخره پورې اعصاب او وینه ریپروډکټیو اورګانز یا تخمدانونو او ټیسټس ته ځي او لمفاتیک ډریناژ او ناپاکه وریدي وینه بیرته همدې ځای ته ورځي. یا په بل عبارت د پښتیو د هډوکو او د ملا تر منځ ایریا یا ځای نه د دوراني سیستم یا د وینې په واسطه اوبه او ټول ضروري مواد د نارینه ریپروډکټیو سیستم یا ټیسټس ته ځي او د ټیسټس نه د ټوپ وهونکو اوبو په شکل خارجيږي. باید ووایو چې د ښځو ریپروډکټیو سیستم ته هم د همدې ځای نه د وینې په واسطه مواد وړل کیږي، خو دا چې زموږ د بحث موضوع نه ده، فعلا تیریږو. وما علينا إلا البلاغ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.